منحوس انسان خپل بچے په سنتو باندې نشي را اړولی دا به فلسطین فتح کی. دغه بې غیرته پلار، دغه کمزوري نظریې والا پلار چې پرونی زوی ته ویل پټي ته ولې نه وي تلی، دکان دې ولې نه و کلو کړی، ماما لې ورته موبایل وکړو چې ګورې خدای دې سم کا، کاروبار نه کوي، روزګار نه کوي، زما پیسې تباه کړي. چې دومره د سنتو او د زمیندارۍ د یو پټي او د دکاندارۍ د یو ګنټې د دې او د دې موته تمیز نه کو چې زما بچې مونږ نه کوي نه دی کوي، سنت نه کوي نه دی کوي، نفل نه کوي نه دی کوي، زما بچې که زما په ګیرو کې نخرې کوي دی په ایمان یې وایي دا په ګیرو کې دا کومې پیښې نن روانې دي. تاسو مې د مفتی صاحب مبارک بیان واورېدو، د کوم مفتی صاحب واورېدو پې چې دا ګیرې کې دا نخرې مه کوه او په تراویح بیان شته تراویح مه کوه. ما بیان وکړو چې څپلو سره جنازې مه کوئ. ډېر کدوان سرونو والا اوچت شي مولیانو صرف د دې دپاره چې ما ته خلق ووایي چې دا خو ډېر تکړه سړی دی، دغه خوله کې دې الله 3 منه دانه را وخېجوه. ما خو خلقو ته دا دپاره نه دی ویلی چې ته پیزار کې او که نه کې او ستا جنازه کېږي یا نه کېږي. زما مقصد دا دی چې که جنازه سره په لغړه کوي هم کېږي.